د عددونو مخالف عددونه. صحیح ده؟ یعنی دلته زموږ هدف مخالف عددونه دي. که یو عدد ولرو څنګه دغه مخالف عدد موږ لاسته راوړو. راځئ دا په مثالونو کې کار کوو. په دې مثال کې به ستاسو ته بیا دغه مثالونه دغه تعریفونه هم واضح ولیکم. ګورئ که دلته خپل عددي دلته یې باید موږ مخالف ورته ولیکو. صحیح ده؟ لومړی راځو د مثبت 3 عدد ته دغه مخالف عدد لیکو. د هر څه نه مخکې راځو دغه د عددو محور چې دی دا رسمو چې د صفر ټکي نه دغه ځای نه ښوی خواته ټول مثبت عدد دي، که 1 2 3 4 همداسې نور، او چپې خواته چې دي ټول منفي عدد دي. ځکه دا ټول موږ د همدې نه اخلو چې کوم یوې د کوم یو مخالف دی. ګورئ موږ ته یې مثبت 3 راکړي دي. ګورئ دغه 3 دلته دي، د صفر نه 3 شمیرې دې خواته. ګورئ تاسې 1 2 3. اوس که وغواړو د دې مخالف عدد پیدا کړو، د صفر نه چپې خواته راځو، همدغه 3 شمیرې چې کوم عدد ته رسیږو. ګورئ چپې خواته د صفر نه 1 2 3. ګورو چې د همدغه عدد چې ښوی خواته ده لکه 3 د دې نه د دې صفر نه چپې خواته دریم عدد هغه منفي 3 ده. نو د 3 دپاره د دې مخالف عدد لیکو منفي 3. همداسې موږ ته 4 یا منفي 4 راکړي چې د دې عدد مخالف پیدا کوي. ګورئ منفي 4 دلته ده، د صفر څخه ګورئ 1 2 3 4 په څلورمه شمیره کې چپې خواته. اوس ګورو د دې مخالف عدد په ښوی خواته څلورمې شمیره کې کوم یو عدد راځي. 1 2 3 4. د منفي 4 عدد په ښوی خواته په څلورمه شمیره کې عدد چې کوم راځي هغه خپله مثبت 4 دی چې د صفر څخه 4 شمیرې لرې دی. نو مثبت 4 چې دی د منفي 4 عین عدد دی په مخالفه علامې سره، نو ځکه ورته مخالفه عدد هم ویل کیږي. صحیح ده؟ دې ته د عددونو مخالف ځکه ویل کیږي ځکه د دوی ګورئ علامو کې ډیر زیات توپیر لیدل کیږي. همداسې راځو موږ د یو مخالف موندو. ګورئ 1 دلته دی او د صفر څخه یوازې یوه شمیره ښوی خواته ده، نو د دې مخالف هم د صفر څخه یوازې یوه شمیره چپې خواته راځي. ګورو منفي 1 دی، منفي 1 دی. دلته هم تاسې ګورئ کوم لوی توپیر چې د مخالف عددونو ده د اصلي عدد سره هغه د علامو توپیر دی. په دې ډول تاسې کولی سئ چې د عددونو مخالف پیدا کړئ، ځکه دا تاسې ته په نورو درسونو کې ډیر د مهمه ټکی ده.